سلام ستړي مشه د افغانستان په اړه دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی دا چې روان کال د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي او ناټو له افغان پوځیانو سره د سلګونو ټنو درملو مرسته کوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په روان مالي کال کې د صادراتو هغه هدف ته نه دي رسیدلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ټاکل شوي وو. د خصوصي سکتور غړي وایي د روان مالي کال له پیل نه تر دې دمه 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات ترسره کړي چې ډېری برخه یې وچه او تازه میوه تشکیلوي. د خصوصي سکتور غړي کڅوم د کرونا وبا د صادراتو پر وړاندې ننګونه بولي، خو زیاتوي چې که د هیواد اقتصادي آتشو د کورنیو محصولاتو لپاره د بازار موندنې هڅې کړې وای نو د دې امکاناتو شتون درلود چې د صادراتو کچه له 1 میلیارډ ډالرو زیاته شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت باید د هیواد د صادراتو لپاره د بازار موندنې هڅې ګړندۍ کړي. دوی وایي د صادراتو پراختیا هیواد کې د فقر سره د مبارزې لپاره تر ټولو مناسبه لار ده. او ناټو سازمان په ډسمبر او لاغه مخکې نومبر کې افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړی. د ناټو د اعلامیې له مخې چې پرون جمعه خپره شوې د مرستې په د ناروغۍ پر مهال او هم په وایرسونو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو وړتیاوې زیاتې کړي. د ناټو د تدارکاتو ملاتړي درې ویلي چې د درد ضد درمل، ویټامینونه، انټي بیوټیک، پولیو واکسین، عفونت ضد مایع او لومړنیو مرستو معمولې په څو ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته رسیدلې او مرستې به دا میاشت هم روانې وي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیر د ډسمبر په لومړیو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپاره له خپل قوي هوډ او ملاتړ ډاډ ورکړ. د ناټو د تدارکاتو د ادارې په اعلامیه کې راغلي چې تر 2024 کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه هم شوې ده. او په یو بل تازه خبر کې چې همدا شوبه مو ترلاسه کړ، کابل ښار کې نننی سهار د خیرخانې سیمې له لوري د ښار بېلابېلو سیمو ته نه راکټونه توغول شوي دي. عیني شاهدان وایي چې راکټونه د استوګنې سیمو کې لګېدلي. کابل پولیسو تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان د نن سهار توغندیو بریدونو په اړه ویلي چې 4 توغندي توغول شوي چې له امله یو تن وژل شوی، یو بل ټپي دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.